بسم الله الرحمن الرحیم. د اقلیم بدلون هغه څه چې د نوم په اورېدو سره بېلابېل نظرونه او تشویشونه راپورته کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په تېرو څو لسیزو کې د سختو جګړو، بد اقتصادي وضعیت او د اقلیم بدلون له امله سخت زیانمن شوی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. اقلیم بدلون څه او څنګه رامنځته کیږي؟ افغانستان ترې څومره او څنګه اغېزمن شوی او څنګه کولی شو ترڅو د اقلیم بدلون د اغېزو د راټیټولو کوښښ وکړو او بالاخره دا اغېزې راټیټې کړو. په دې واړو مسایلو به په مناظرې کابل کې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس حامد صافی صاحب او همدارنګه د طبیعي سرچینو عمومي رئیس مولوي عبدالاحد خلیل سره خبرې کوو. درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. زه حمیدالله لالزو یم او په تالار کې را سره درانه هزار هم شته دي او په خپل نوبت سره خپلې پوښتنې له میلمنو سره شریکوي. درنو هزارو او میلمنو، درنو لیدونکو، تاسو ټول ستړي مه شئ، په خیر راغلی یم. صافی صاحب، غواړم پیل هم له تاسو وکړو. کله چې د اقلیم بدلون خبره کیږي، بېلابېل نظرونه او تشویشونه ورسره مل وي. ستاسو له نظره خپل اقلیم بدلون څه شی ده؟ دا چې څنګه رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي؟ پر هغې وروسته خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. له هر څه نه وړاندې تاسو تخنیکي همکارانو ته، همدارنګه په تالار کې ناست راغلو میلمنو ته او د مناظرې کابل لیدونکو ته خپل نیکې هیلې او مینه وړاندې کوم. همدارنګه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اقلیم بدلون دا یو داسې پدیده ده چې نن سبا په ټوله نړۍ کې غوغا راپورته کړي او څنګه رامنځته کیږي دا نو کله چې نړۍ په صنعت خواته لاړه. په دې وروسته غږیږي اقلیم بدلون مشخصا کله چې دا پوښتنه راپورته کیږي، خلک دا اندېښنې مشخصا ورسره مل وي. اقلیم بدلون خپله څه شی ده؟ کدی باندې لږ سرونه واچوو. اقلیم بدلون نو دا په هغه اقلیمي عناصرو کې تغییرات دي. هغه اقلیمي عناصر رطوبت دی، درجه حرارت ده، همدارنګه بادونه دي. په دغه اقلیمي عناصرو کې چې کله تغییرات رامنځته کیږي او دغه تغییرات هغه اوسط له 10 کالو تر 100 کالو پورې، نو دلته بیا د اقلیم بدلون پدیده رامنځته کیږي. یا که په لنډ ووایو، کله چې د کاربن ډای اکساید ګازونه مخ په زیاتېدو شي په طبیعت کې، په اتموسفیر کې، او همدارنګه بیا له دې سره ګلوبل وارمنګ یا ګرمایش جهاني رامنځته کیږي چې دغه د ګرمایش جهاني دغه خپله دوام د دې پدیدې د اقلیم بدلون باعث ګرځي. دا په لنډو کې د خپله د اقلیم بدلون څه شی ده، دا چې اوس کوم تاثیرات غورځوي او نور څه عوامل لري. هغې کې بعضې ګازات دي خپله چې دغه د اقلیم پدیدې ته زیاتوالی هغه کوي چې په هغې کې د اقلیم بدلون دا خبره مشخصا خطرناکه بللی شو. اوس فرض مثال په دې کې میتان ګاز دی، همدارنګه د هایدروکلوروفلوروکاربون ګازونه دي، همدارنګه د کاربن ډای اکساید ګاز دی چې په خوا 19 پیړۍ کې دغه د کاربن ډای اکساید ګازونه مقدار 280 پی پی ام وو، ولې اوس دا 420 پی پی ام ته رسېدلی چې دغه ګراف په لوړوالي باندې دی. نو دا بالاخره دغه نړۍ له ګرموالي او تودوالي سره مخامخ کړی چې دا باعث د دې ګرځي چې کله په نړۍ کې تودوالی رامنځته شي، نو په بعضې سیمو کې هغه اقلیمي تغییرات د آب و هوا په ساحه کې رامنځته کېږي. په سیمه کې فرض مثال کله چې اقلیم بدلون رامنځته شي، زموږ یخچالونه ذوبیږي ځکه د درجې حرارت لوړوالی رامنځته کېږي. تقریبا پاریس اګریمنټ کې هم په دې بحث شوی چې څنګه موږ وکولی شو د دغه قرن تر پایه پورې دغه د اقلیم بدلون له امله چې دا کوم د تودوخې درجه په لوړوالي باندې روان دی، دا د 2 درجو نه ټیټ وساتو. اساسي لاملونه به یې څه وي؟ دا ډېر خطرناکه پدیده ده. هغې ته به هم راشو. لکه اوس د انسان په وجود کې د انسان وجود حرارت چې دی 29.5 پورې دی. یعنې که دا مثلا 28 ته رسېږي په انسان ته به راځي، دا که 28 نه دا درجه اوچتېږي، 28 کېږي، 29 کېږي، د فلج باعث هم ګرځي، یا انسان فلج خواته وړي. نو همدارنګه دغه نیم درجه د حرارت چې په نړۍ کې اوچتېږي، دا باعث د دې ګرځي چې په نړۍ کې اختلالات رامنځته کړي، خصوصا په طبیعي پروسو کې. هغه په ورخ کې تغییرات رامنځته کېږي، د ورخ په ډول باندې تغییرات رامنځته کېږي، د ورخ په وخت باندې تغییرات رامنځته کېږي،
همدارنګه یخچالونه ذوبیږي، د ابهارو د اوبو سطح لوړیږي، د ابهارو د درجه حرارت په سطح کې چې کوم دی هغه اوچتیږي. همدارنګه زموږ روان جریانات چې دي هغه وچیږي، لکه روان سیندونه چې موږ عملا شاهدان یو. همدارنګه د زیرزمیني اوبو کې د هغې کچه ټیټیږي او ورسره د ځنګلونو له منځه ځي او څړځایونه هم صدمه ویني، چې دا په ټوله کې بیا بیرته یو تهدید حیات وحش او انسانانو ته دی. کور د ودان بیا به راوګرځو لاملونو ته یې. خلیل صاحب تا ته هم ښه راغلاست یو ستړی مه شئ. کله چې تاسو د اقلیم بدلون خبره اورئ ذهن کې څه درته راګرځي؟ ستاسو تعریف ترې څه کیدلی شي؟ وعلیکم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، به شما و به تمام بیننده های تلویزیون یک و همکارایی که به خاطر این مناظره حاضر شدن، به همهشان سلام تقدیم میکنم. علیکم سلام. و بعد الله تعالی جهان را به یک معیار، به یک طرز خلق کرده است. این اگر خودش خداوند عالم وقتش مقرر کرده است که پلان وقت ضرورت باران است، پلان وقت ضرورت برف است، پلان وقت ضرورت یخ است، پلان وقت ضرورت گرمی است. یعنی که متغیر شد، مثلا باران به تابستان به ماهای جوزا و سرطان و به این ماها، یا بارانهای بیخی مدهش، یا برف بی موسم، اینی را ما تغییر اقلیم میگوییم. این واقعا به انسان ها و همچنین به دیگه حیوانات، به پرنده ها و به بهایم به همه مضر است. این قابل تشویش است. اصلی این مشکلات، سبب ایجاد این مشکلات عمل ما مردم می شود که ما برای الله تعالی سعی نمی رویم، عملهای ما خراب می شود. خداوند عالم این تغییر را به سر ما می آرد و دیگر هر چیزی را که الله تعالی. خلیل صاحب، کور مودان دا چې څه ته وایي پرې پوه شولو، ولې تاسو د دغو ننګونو او چالشونو پر وړاندې مبارزه کوئ، مسؤلیت مو سرته رسوئ؟ د اقلیم بدلون اغیزې څه دي؟ څنګه رامنځته کیږي کله چې تاسو پر وړاندې مبارزه کوئ؟ یک خو ما گفتیم اما عامل کلانش این خراب شدن عملهای بنده هاست که عملهای بنده ها خراب می شود. بنده ها برای خدا سعی نمی رود. الله تعالی که هست اینی مشکلات به میان می آورد و دیگر این دنیا سبب الاسباب است. چیزی را که الله تعالی به زمین آفریده است به او الله تعالی حکمت دارد. به او چیزهایی که خداوند عالم به زمین خلق کرده به او ما افراط میکنیم، او را ما از بین میبریم. مشکلاتایی را که ما مردم به دست خود پیدا میکند، این هم که است میشود که سبب تغییر اقلیم بشود. مثلا بسیار وقت به افغانستان جنگ بود، مشکلات بود او قسم بارودهای زهر آگین استعمال شده است و همچنان یک نظم، یک حکومت صحیح نبوده. مردم ها سر به خود علبچرا را مکمل تخریب کرده و جنگلات از بین رفته و اینی چیزا هم که است سبب تغییر اقلیم شده میتونه. صحیح شول خلیل صاحب، اقلیم بدلون کومې برخې ډېرې زیانمنې کړې دي په افغانستان کې؟ تغییر اقلیم به انسان هم صدمه رسانده است و به حیوانات هم صدمه رسانده است. ما و شما شاهد هستیم که
پارسال بسیار هموطنای ما به مختلف ولایت ها از صدمه مردند، از بین رفتند، به کشتای مردم، به ملک مردم بسیار صدمه وارد شد و همچنان این تغییر اقلیم به جنگلات هم صدمه وارد کرده است و همچنان به علبشرها یکی است از توانا خالی نیست تغییر اقلیم. تاسو پر وړاندې مبارزه کوئ او مسؤلیت مو د سر ته رسوئ، معلومیږي درته په ډاګه ده. سمه ده چې هره برخه به یې زیانمنه کړې وي، ډېری کومه برخه زیانمنه کړې ده، ننګونې هم شته او تاسو پر وړاندې به مبارزه هم کوئ، درته معلومیږي. وقتی که امارت اسلامی به سر اقتدار آمده است، امیر المؤمنین حفظه الله از امیر المؤمنین صاحب گرفته تا رئیس الوزراء تا به وزیر صاحب زراعت آبیاری و مالداری حفظهم الله تعالی و همچنان اداره ملی محیط زیست، ما مردم به اتفاق همه ما دست به کار هستیم که به چه شکل ما بتانیم که این جنگلات خود را احیا بکنیم و این علبشرها را احیا بکنیم تا اینکه جلوگیری از این تغییر اقلیم ما بکنیم. تاسو مشخص د اغیزو پر وړاندې مبارزه کوئ؟ بله، ما کوشش ما امی است که ما گفتیم علبشرها و جنگلات و ساحات حفاظت شده اینا را که است ما احیا کنیم و چیز کنیم تا اینکه سبب شود که ما تغییر اقلیم را که است به امرایش مقابله بکنیم و تغییر اقلیم به این سبب که است خدا بکند که دوباره صحیح شود. تشکر، بسیار زیاد تشکر. درون لیدونکو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست. ستړي مه شئ، مناظره دوام لري. صافی صاحب، وړاندې به د اقلیم بدلون په اړه نظر شریک کړو. تعریف او تاثیر څه تعریف او تاثیر لري، اغیزې څه پر هغه بحث وشولو. له اقلیم بدلون څخه افغانستان څومره اغیزمن شوی ده، ولې اغیزمن شوی ده؟ افغانستان چې د اقلیم بدلون څخه د نړۍ په سطح شپږم نمبر هېواد دی چې د حاصل پذیرو هېوادونو نه راځي او مختلف عوامل لري. یو دا چې افغانستان هغه خپله د جغرافیایي موقعیت چې چیرته دی دا د بیرون نه ډېر متاثره دی. لکه موږ چې وګورو زموږ مشرقي، جنوب شرقي او دغه سیمې تر مرکزي سیمو پورې دا د بحر هند د آب و هوا نه متاثره دی. یعنې هغه د بحر هند کوم جبهات چې دي دغه سیمو پورې رسیږي. همدارنګه زموږ په شمال او شمال غربي سیمو کې دا د سایبریا نه متاثر حالت لري. او همدارنګه زموږ غربي سیمې چې دي دا بیا د خلیج فارس نه متاثره کېږي. یعنې خپله د افغانستان جغرافیایي موقعیت د دې باعث ګرځي چې افغانستان د اقلیم بدلون نه په شدت سره متاثر شي. او بل دا چې دغه کوم تاثیرات چې شته په افغانستان کې دا ولې زیاتیږي، دې عمده اړخ دا ده چې په افغانستان کې تقریبا نږدې 50 کاله هغه بیروني تجاوزات، ناخوالې، جنګونه، دغه کوم لاملونه چې دي د دې په څنګ کې موږ خپل زیربناوې له لاسه ورکړې. صافی صاحب، په بخښنه خبره دې هیره نه شي، شاید د لیدونکو ته هم دا تشویش راپورته شي چې خیلی دغه هیوادونو څخه افغانستان اغېزمن کېږي. دا هیوادونه افغانستان ته خپله بیرته پور تاوان ورکوي که څنګه؟ ښه، هغې ته به هم راشو. اول به دغه خبره تکمیل کړو چې د داخلي لحاظ نه چې دا کوم زیرساختار چې ول د دې په ځای چې هغه تقویه شي، د تقویه خواته لاړ شي، موږ سازګاري خواته لاړ شو، همدارنګه کار وشي، ولې متاسفانه هغه کارونه ونه شول. نو دې په زمن کې چې کار ونه شو، زیربناوې له منځه تللي. مثلا په جنګونو کې د ځنګلونو ورخیستنه، همدارنګه دغه کوم اداري زیرساختارونه چې ول هغه له منځه لاړل ورسره. او بل دا چې دغه کوم ملکونه چې افغانستان مستاثره کېږي دا بحث اوړي بیرون طرف ته. نو ځکه دغه وروسته به ورته راوګرځو دې ته بیا بحث پرې کوو، پرېږدو یې نه، ځکه چې مهمه ده کله چې له هغوی څخه اغېزمن کېږي
او بالاخره پور او به خو بیا ورکړي. معلومدار خبره ده، یعنی دا خو یو ګډ مسولیت ده. خپل دغه چاپیریال دغه ځمکه یو تړلی سیستم ده په دې چې که په غرب کې کومه ککړتیا رامنځته کیږي، کوم تاثیرات هلته کوم صنعتي پارکونه دي، صنعتي فعالیتونه دي، تولیدي فعالیتونه دي، کوم مضره غازات ګلخاني غازات به خصوص چې هغه فضا ته انتشار کیږي نو دې نه متاثره کیږي د شرق ساحې. همدارنګه افغانستان هم په دغه جغرافیه کې موقعیت لري د ځمکې په دې کره کې. نو دلته چې هغه ملکونه صنعت کېدو خواته تللي، پرمختللي ټکنالوژي استفاده کوي، د ګاز او د تیلو نه په لویه پیمانه سره استفاده کیږي، نو متاسفانه افغانستان یو صنعتي هیواد نه دی. افغانستان مثلا قوي فابریکې نه لري، ولې د هغې ځینه متاثره دی. افغانستان خپله دغه ګلخاني غازاتو کې تقریبا 0.08% ونډه لري، ولې په شدت سره ترې نه متاثره دی. نو دلته بیرون لحاظ نه چې دی، یعنی دا یو جمعي اقداماتو ضرورت لري. په داخل کې په داخلي بود کې د اداراتو په منځ کې د خلکو په منځ کې همدارنګه ورته یو جمعي کار ته ضرورت دی چې دغه موضوع ته اولویت ورکړل شي، او په بیرون کې په منطقوي سطحه همداسې په نړیواله سطحه باندې دا یو جدي کار ته اړتیا لري. ځکه که چیرته په یو ملک کې لکه افغانستان کې دا څومره آسیب پذیري خواته ځي، دلته د سیلابونو راوتل دي، او کله چې سیلابونه راوځي چې افغانستان عملا شاهد ول چې سیلابونه راوځي، او همدارنګه د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي، د خلکو زراعت ته صدمه ورسوله، همدارنګه هغه خواږه جریانات د اوبو چې وو هغې ته کوم وحشي ژوي همدارنګه ابزیان چې وو د هغوی ژوند ته ټوله صدمه شوه، او بالاخره خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ترې متاثر شو، له خپل وظیفې له لاسه ورکړي، خپل هغه شغل دهقانان ټول کال زیار وباسي چې مثلا کار وکړي، او بالاخره په یو موسم کې په یو میاشت کې سیل راځي، هر څه لاهو کیږي. نو دا خلک بیا مجبوریږي مهاجرتونو ته چې لاړ شي، تر هغې خپل هغه کوم خسارات چې کړي د هغې جبران پیدا کړي، او خپل ځان ته یو څه نفقې ته دوی ووځي. نو په دغه لحاظ سره په نړیوالو هم بیا زموږ غږ هم دی چې په بدیل معیشت باندې دلته کار وشي. یعنې موږ څنګه کولی شو چې بدیل معیشت خواته لاړ شو، څنګه کولی شو چې د اقلیم بدلون موږ نشو کمولی په دغه د ټول نړۍ په سطح د افغانستان دا کومه 652,000 کیلومتره مربع ساحه چې ده نسبت د 510 میلیونه کیلومتر مربع د ځمکې ټوله مساحت دی، ول د هغې په اساس افغانستان نشي کولی چې دغه اقلیم بدلون ټول کنټرول کړي. ولې موږ کولی شو چې سازګاري خواته لاړ شو، یعنې په دې کار کولی شو چې څنګه لاړ شو سازګاري وکړو، او څنګه هغه کوم انتشارات چې زموږ 0.0% دا ډېر کم دی، یعنې د انتشارات لحاظ نه که موږ کم یې نه کړو، ولې کولی شو چې د سازګارۍ پروژې تطبیق شي، بدیل معیشت باندې کار وشي. مثلا خپل نظام دې ته هم متحده دی چې هغه کوم لوی کارونه چې دي چې اقلیم بدلون د سازګارۍ کې رامنځته کیږي، مثال چک ډیمونه دي چې تقریبا په هر ولسوالۍ کې یو چک ډیم جوړ شوی. دا چک ډیم همدارنګه په بعض ځایو کې ذخیروي د اوبو لپاره د ذخیرو ځایونه جوړ شوي، خصوصا د غرونو په لمنو کې جرونه ویستل شوي چې هلته اوبه ذخیره شي. نو دغه بندونو کې د اوبو ذخیره کېدل دا خپله په طبیعي لحاظ سره دې نه تبخیرات رامنځته کېږي، درجه د حرارت کنټرولېږي، زیرزمیني اوبه ورسره تغذیه کېږي، کور د بدن، او همدارنګه په هغه موسمونو کې چې اوبو ته موږ ضرورت لرو دې نه په زراعت کې بیرته استفاده کېږي. نو په عموم کې دغه کارونه دي چې موږ سازګاري خواته تللی شو، یعنې څومره چې کولی شو په زیربنا باندې کار وکړو، هغه کار په داخل کې د دولتونو وظیفه هم دی، د ټولو اداراتو چې په ګډه دې ته کار وکړي، او کارونه هم پرې روان دي. څنګه کولی شو پاک انرژي ته لاړ شو، څنګه کولی شو خپل زیربناوې نور هم قوي کړو، همدارنګه د نړیوالو طرف نه چې کوم مالي میکانیزمونه دي د اقلیم بدلون هغوی ته به راوګرځو. کور د بدن. خلیل صاحب، اقلیم بدلون څنګه د افغانستان طبیعي سرچینې ګواښي، او په دې برخه کې تر ټولو لوی ننګونې تاسو څه وینئ؟ ما جلوتر هم گفتیم تغییر اقلیم یکی خواهمی است که اعمال بنده ها خراب می شود، این سبب می شود. دیگر هم همی است که اون طی سالهای متمادی جنگلات که است زده شده است، غور نشده، یک تنظیم نشده، احیا نشده، همینطور علبچرها خدمت نشده. از همون واسط که است این تغییر اقلیم به میان آمده است و با آینده ها انشالله اقدامات روان است. انشالله
امیدواریم که انشالله با آینده ها جلوی تغییر اقلیم گرفته شود. د افغانستان کرنیزو محصولاتو او طبیعي سرچینو باندې څه اغیزې کړې دي مشخص کوئ راته؟ افغانستان به زراعتش خونه این به همه مردم معلوم است که این سیلاب‌های مدهش میآید، مردم ها را کشتایش از بین برده است. بله. و همچنان به علبچرها صدمه رسانده است و مالداری را پاک از بین تقریبا بخیر کاهش داده است. بسیار تاثیرات آورده است تغییر اقلیم واقعا. په تیرو دریو کلونو کې تاسو پر وړاندې مبارزه وکړله کله چې اقلیم بدلون رامنځته کیږي اغیزې پر طبیعي سرچینو وي تاسو باید له منځه یوسئ او بالاخره اقدامات او د ننګونو پر وړاندې چالشونو پر وړاندې ودرېږئ. په تیرو دریو کلونو کې بریالي شوئ؟ ما به همین 3 سال الحمدلله بسیار کارا شده است. ما گفتیم از امیر المؤمنین حفظه الله تعالی بگیرین تا به ریاست الوزراء تا به وزیر صاحب زراعت آبیاری و مالداری همش به این باره متوجه هستند و بسیار کوشش دارند. انکشافی بودجه به این اختصاص داده است. ما توانستیم به همه 3 سال 3000 هکتار زمین را بودجه مشخص بود خلیل صاحب؟ بودجه مشخص بود. بودجه ما پارسال 59 میلیون بودجه داشتیم افغانی که ما مصرف کردیم. این سال هم 82 میلیون بودجه ما داشتیم. این مصرف شده رایی است کم مانده. ما توانستیم که 3000 هکتار زمین را به توسط بذر مستقیم پسته و جلغوزه و چارمغز و همچنان غرس نهال ما احیا کنیم و همچنان ما به مدت 3 سال 46,000 هکتار زمین را علبچر ما احیا کنیم و تناوب چرا برابر کنیم و همچنان 313 هکتار زمین را ما تخمیجات تخم نبات اینگ را کشت بکنیم و بذر کنیم به کوه ها و دشت ها. همونقدر فعالیت ها شده است. انشالله با آینده اگر ما امسال به ما بودجه همین چیزی که ما پلان کرده استیم به دست ما قرار بگیرد ما انشالله تعالی 4000 هکتار زمین را بذر مستقیم پسته و جلغوزه و چارمغز و غرس نهال انشالله تعالی ما بکنیم و همچنان 95,000 هکتار زمین را هم ما علبجات را تخمش کشت کنیم و علبچر را احیا کنیم. الحمدلله کاران مثبت است انشالله. ننګونې شته چالشونه به وي کومې اساسي ننګونې تاسو ورسره مالي؟ مشکل نیست انشالله تعالی ما به این کار مشکل نداریم. اما پیسه که به ما داده شود انشالله تعالی امسال بودجه منظور شود انشالله تعالی ما مشکل نداریم. کله چې د اقلیم بدلون رامنځته کیږي خلیل صاحب اغیزې حتمي شته د سیلابونو راوتل د هوا حالات او ګډې نور موارد دي ستونزې نه دي؟ هست این مشکلات ها هست خب حالا خب با مقابل همون مشکلات ما مثلا نهال شاری میکنیم یا اینکه احیای جنگلات میکنیم یا اینکه احیای علبچر میکنیم به خاطر یزی که به سبب همه انشالله تعالی بتوانیم که ما یک جای برسیم. تیرو درینیم کالو په موده کې حتما تاسو ته معلومیږي ځکه مسؤلیت مو د دغه ریاست چارې پر مخ وړي تاسو ننګونې پای ته ورسېدلې کومې ننګونې سر ته ورسولې کوم کارونه ول سر ته ورسول کوم لا هم پاتې دي چې اساسي ستونزې د ننګونې دي او نن پر وړاندې په ګډه سره مبارزه کوي بل اخر د حل کېدو کوښښ کوي اولاد روسه نه د حل شوي څه دي؟ ما با کوششش هستیم انشالله تعالی که هم پیسه که به دست ما قرار بگیرد انشالله تعالی ما دست به کار هستیم به ولایت ها هم دست به کار هستیم انشالله به حفاظت جنگلات و همچنان به احیای جنگلات ما انشالله دست به کار هستیم. امید است زیاته مننه. خیر کور دی ودان د مې ورسته بیا راوګرځو درنو لیدونکو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ. صافی صاحب وړاندې د هغه هیوادونه چې افغانستان ترې اغېزمن کېږي د بیې پور خبره راغله په هغې لنډ نظر اچو بیرته تالار ته راګرځو د دوستانو نظرونه به هم اورو.
ببینین در جهان 3 نوع کشورها وجود داره. کشورهای انکشاف یافته است، کشورهای رو به انکشاف است و همچنین کشورهای عقب مانده است یا کمتر انکشاف یافته است. و کشورهایی که رو به انکشاف است و کمتر انکشاف یافته است کشورها به شدت متاثر از تغییر اقلیم است. کشورهای انکشاف یافته مسئولیت دارند تا به شکل جبران خساره که باز اینجا ما بعض صندوق‌ها را داریم. گرین کلایمت فند است، GCF میگه، ادپتیشن فند است AF و همچنین گلوبال انوایرمنتال فسیلیتی میگه به نام جف. اینجا این کشورهای انکشاف یافته تعهدات مالی میسپاره که مثال هم ما شاهدش بودیم که در آذربایجان در شهر باکو 29مین کنفرانس کاپ اعضای UNFCCC وقتی که برگزار شد، اینجا کشورهای انکشاف یافته تقریبا سالانه تا سال 2035 $300 میلیارد تعهد مالی سپردن. ولی در اینجا تعهدات مالی سپردن و مالی تعهدات د صندوقونو ته وسپارل او اوس دلته خبره ده چې دغه ملکونه څنګه کولی شي له دغه فندونو استفاده وکړي. په دې باندې ډېر جرباس روان ول چې دغه پروسې باید یو څه ساده سازي پکې رامنځته شي، یو څه اسانتیاوې پکې رامنځته شي، تر هغې هغه ملکونه وکولی شي دغه فندونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې کې بیا دغه فندونو چې کوم استفاده کیږي په هغې کې د ارتقای ظرفیت بحثونه دي، هغه تخنیکي مسایل دي چې څنګه پروپوزل تهیه شي، څنګه پروپوزل برابر شي دغه شاته پاتې ملکونو ته یا لږ پرمختللي ملکونو ته دوی ته دغه فندونه ورکړل شي. صافی صاحب کله ووایو افغانستان ترې بې برخې شوی نه د خپل پورې اخیستی ده. افغانستان دا بعض وخت بعض حالتونه لري، لکه افغانستان د جیف نه تقریبا تر اوسه له 10 میلیون نه ډېر مالی تعهدات رامنځته کړي دي، ترلاسه کړي او دغه تعهدات عملاً پروژې تطبیق شوي. ولی بعضې صندوقونه دي GCF ته اډپټیشن فند چې دا رقابتي دي او دلته بعضې دغه پیسې دغه صندوقونه دغه کوم تعهدات چې نړیوالې سپاري تر هغې حاصل پذیر ملکونه دې استفاده وکړي، هغې ته اکثر ملکونه سیاسي بڼه ورکوي چې موږ بار بار دغه ملاحظات شریک کړي نړیوالو سره په بحثونو کې هم چې څنګه موږ کولی شو د کلین ډیولپمنټ میکانیزم یعنې کشاف پاک خواته څنګه لاړ شو چې په هغې کې د ټکنالوژۍ انتقال دی، په هغې کې د ظرفیتونو انتقال دی، په هغې کې تخنیکي وسایل انتقال دي او په هغې کې دغه د مالي میکانیزمونو ته د افغانستان لاسرسی دی چې په هغې باندې زموږ هڅې دوام لري. تر هغې نړیوال دې ته قانع کړو چې دغه موضوع سیاسي نه کړي، دا یو بشري موضوع ده، دا یو ګډ میراث د ټولو ملتونو دولتونو دی او یو ګډ جمعي اقدامات ته ضرورت لري. خو خوشبختانه په بعضې مراحلو کې مخته تللي یو او دا هم نور ډېر کار ته اړتیا لري. شونې ده چې قانع بشي انشاءالله دا ډېره زیاته مننه. کور د ودان تالار ته به ورشو، دوستانو پوښتنې به راواخلو. مهرباني دغه ځوان ته مایک ورکړئ. پورته شه. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض ادب دارم خدمت تمام مهمانان و خدمت شما همچنان صافی صاحب خلیل صاحب. من یک سوال داشتم از جناب صافی صاحب. در جریان صحبت‌هاشون در قسمت تعهدات مالی از سازمان‌های معتبر جهان فرمودن، مثلا GCF گفتن، جف گفتن یا بعضی از نهادهای دیگه باشه. ما در یک نشریه مطالعه کردم سهم افغانستان سالانه تقریبا بین 1 تا 2 میلیارد دلار است که باید این سازمان‌ها باید پول بپردازن و این به شکل خیرات نه بلکه به عنوان مسئولیتشان. نهاد محیط زیست به عنوان یک نهاد معتبر و اساسی چی باید بکنه که تا اینمی سهم حداقلش ما سالانه بتونیم بگیریم و این ما مصرف بکنیم. سلامت باشید صافی صاحب. ډیره زیاته مننه. صافی صاحب ځواب ورکړئ، وروسته نور پوښتنو ته راګرځو. یک موضوع است وقتی که تعهدات مالی سپرده میشه دی بعضی از این صندوق‌هایی است که رقابتی نیست، جیف رقابتی نیست، سهم بندی میشه که از او ما حق خود سالانه میگیریم، یعنی اوی از خود یک دوره داره، دوره هفتم دوره هشتم سال برگزار میشه و از اونجا ما حق خود گرفتیم. همچنان یک صندوق دیگه به نام لاس اند دمیج به وجود آمده که در اونجا هم این موضوع باز رقابتی نمیشه، او کشورهای کاستی پذیر سهم خود باید بگیره و دومی که چطور ما بتانیم بی صندوق‌ها را پیدا بکنیم و چطور بتانیم به این تعهدات مالی که سپرده میشه این پول به دست بیاریم. این یک اقدام مشترک کار داره. ما همچنان با سازمان‌های UN جنسی در شهر باکوی آذربایجان نشست داشتیم، همچنان با UNDP در اینجا هم با مسئولینش نشست داشتیم و در اونجا با مسئولین نماینده‌های مرکزی از اونا نشست خود داشتیم تا بتانیم بی فندا را پیدا بکنیم. در قدم اولی که کدام صندوق‌هایی که وجود داره
مثلا GCF تا هنوز فوکال پوینت ما را قبول نکرده بود، عدالت تعلیق در آورده بود، ولی نشستی که با صورت گرفت، دلایلی که با ایشان گفته شد، بالاخره بی قناعت کرد که شما نماینده تان معرفی بکنین تا فوکال پوینت معرفی شو و همون پروسه‌ای که از شرایط و اصولی که است او بر ما گفته شو و به ما اساس ما پیش بریم. امروز UNDP ما به اساس کوفایننس گپ زدیم و گفتن که شما تعهدات شما باز در قبال از چی است، یعنی چقدر پول شما دی پروژه داده میتون که ما باز براتون پروژه رو بدیم و در اونجا هم ما براشان موضوع رو مطرح کردیم وقتی که شما کدام تحریمایی که از طرف جهان بالای ما وضع است چطور بتونیم که ما سیستم مکانیزم‌های مالی خود با شما وصل بکنیم، یعنی در اینجا راه حلش چی است و که در اینجا اونا هم خاموش موندن، یعنی جواب قناعت بخش نداشتن. در اینجا براشان گفته شد که این یک اقدام جمعی است و این مسائل سیاسی نسازین، بعضی خیلی مسائل سیاسی میشه و دومی که براش گفتیم شما اگر مستقیم با عدالت افغانستان کار نمیکنین میتونین مستقیم از طریق نفر سوم مثلا از طریق سازمان های UN ایجنسی پیش برین و همچنان انجوهای یا موسسات محلی که در اینجا وجود داره از این طریق پیش برین، فقط نظارت شما میکنین و پولا را به این بتین که وا پیش بره و دستا تطبیق بکنه تا ما به طرف سازگاری بریم و تاثیرات تغییر اقلیمی و تاثیرات منفیش به حداقل برسانیم. یو بل پښتنه به هم دلته راشي چې یوازې له افغانستان سره دا چاره پر مخ وړل کېږي له نورو هیوادونو سره هم د نه دا چاره متاسفانه افغانستان سره پر مخ ته ځکه هغوی بعض خپل نور ملاحظات وړاندې کوي دا موضوع سیاسي خواته وړي، لکه موږ به آذربایجان ته چې تلو د اقلیم بدلون کانفرانس و موږ بحثونه په دې کول ولا هغوی به د حقوقو د ښځو په حقوقو باندې بحث کولو په نورو مسایلو بتلل، خصوصا سیاسي مسایل به راپورته کول. فکر نه کوي که پر سیاسي مقطع کې دغه ستونزې کورنۍ ستونزې حل نشي اقلیم بدلون چارې بل خنډ او سن سره مخ کړي. یو خبر ده یو خو د افغانستان د کورنۍ ستونزې دی، بل د سیاسي مسایل چې مثلا نړیوال ورته ګوته نیسي، یعنی دا هم یو بشري موضوع ده. دا اوس اقلیم بدلون دې ته نه ګوري چې څوک سپین ږیری دی، څوک ځوان دی، څوک ماشومان دي، څوک معیوب دي، څوک ښځې دي، یعنی دا که اوس فرض مثال ما مخکې ویلې چې اقلیم بدلون مونږ وچکالي خواته وړي، د اقلیم بدلون زموږ زیرزمیني اوبه کمې خواته روان دي، همدارنګه زموږ ځنګلونه اور اخیستي، همدارنګه وحشي ژوي له منځه تللي، د خلکو هغه معیشت تباه شوی، نو دلته هغه تاثیر په کورنیو باندې هم غورځېږي، په تعلیم باندې هم غورځېږي، په ماشومانو باندې هم غورځېږي، په سپین ږیرو باندې هغسې پذیریانې فکټورونه نور هم ورسره زیاتېږي. او افغانستان که فرض مثال دغه مرستې راشي، دغه بدیل معیشت باندې کار وشي او دغه سیاسي ملاحظات هغوی مد نظر ونیسي، د بشري موضوع په لحاظ را مخته شي، لکه صحت ته چې څنګه کار کوي اقلیم بدلون باید همدغسې کار وکړي. اوس اقلیم بدلون مثلا موږ نشو کولی چې دا فرض مثال راشو مثلا صحت مونږ سیاسي کو، صحت یو بشري موضوع ده، همدارنګه اقلیم بدلون که چیرته دا کنټرول نشي، سازګري ته لاړ نشو، نو خلک هغه مختلف امراض سره مخامخ کیږي، بیرته د خلکو په صحت تاثیر غورځوي. نو دې لپاره چې دغه مشکل حل شي نو ښه دا دی چې بدیل معیشت باندې کار وشي، نړیوال مونږ سره په دې کې قدم واخلي او په ګډه کار وکړو، نو دلته به مهاجرتونه هم نه رامنځته کېږي، نړیوال ته به وروسته سرخوږی هم وخت لرو ورته. ډېره زیاته مننه. یوه بله پوښتنه هم راخلو، مهرباني ته ورور ته مایک ورکړئ. په لنډو سره مطرح کړئ پوښتنه مو. بسم الله الرحمن الرحیم. لعبدالعزیز صاحب محترم، تاسې او درنو مېلمنو ټول حضار ته سلامونه او نیکې هیلې. ډېره مننه. پوښتنه مې صافی صاحب ته متوجه ده چې د اقلیم له بدلون سره په خلکو تاثیرات څه دي او کوم زیانونه خلکو البته ورسره مخ کېږي، او بله پوښتنه مې همدا ده چې تاسې په دې برخه کې څه همکاري کوئ؟ اقلیم بدلون خو یو طبي حالات دي چې مثلا کروندګر او بعضې زراعت ته تاوان ده، په کروندګرو باندې تاوانونه شته ده، لکه د سیلاب په راوتلو سره، همدارنګه په طوفانونو بارانونو سره هغوی طبعا دوی هغه زیانمن کېږي. نو تاسې په دې حالت کې همکاري څه ده او تر کومه مبارزه مو ورسره کړې ده؟ کور د بدن. ډېره مننه. ډېر ښه سوال مو دا چې د چاپېریال ساتنې ملي اداره مسؤلیت د دې لري چې د افغانستان چاپېریال احیا کړي، د افغانستان په چاپېریال باندې خپل نظارت وساتي، او هغه ماموریت د دیګه هم دا دی چې دغه اقلیمي بدلونونه دي، چاپېریالي ککړتیاوې دي، که د اوبو د کیفیت خبره ده، که د هوا د کیفیت خبره ده، که د خاور د کیفیت خبره ده، دا حد اقل ته ورسي او دا کنټرول کړي. نو دلته زیربط ادارات سره موږ په ګډه کار کوو، یعنې دا یوازې دا نه دی چې مثلا چاپېریال ساتنې ملي اداره په یوازې دا کار کوي، خو چاپېریال ساتنې ملي اداره خپل هغه عمده مسؤلیتونه ادا کړي. موږ د NDC په نوم سند مشارکت معین ملي ورته وایي،
چې دغه سند زموږ تقریبا نهایي شوی دی د دې باندې کار شوی په دویم ورژن البته د دویم ځل دی چې په هغې کې د 20 میلیارډو ډالرو په اساس موږ د سازګارۍ او د میټیګیشن بخش ته ځو د کاژدهۍ خواته ځو چې څنګه سازګاري برنامې او پلانونه تطبیق کړي لکه سازګاري بعضې برنامې د ځنګلونو احیا کول دي د ځنګلونو احداث دی همدارنګه د پاک انرژي بحثونه دي همدارنګه د اوبو مدیریت دی لکه تاسو پخوا کتل چې کله افغانستان اقلیم بدلونه متضرره نه او دلته زموږ طبیعي یخچالونه په لویه پیمانه سره وجود درلودل او زموږ دغه اوبه د واورې په شکل سره ذخیرول او کله چې به وړی شو په سلیو خواته به مو لاړو او خصوصا د جوزا او د سرطان په میاشت کې د قانانو بزګرانو چې اوبو ته به ضرورت درلوده دا واورې به کرا کرا ویلې کېدلې د دې خلکو ضرورتونه به پوره ول ولې اوس دغه درجه د حرارت چې لوړه شوې دا کچه چې بره تللې نو په افغانستان کې تقریبا د جنوبي سیمې تقریبا 2.5 درجې پورته شوې چې دا ډېر لوړ درجه ده نو دلته د خصوصا مرکزي سیمې دغه یخچالونه مخکې له وخت نه اوبه کېږي په پسرلي کې اوبه کېږي چې زموږ دهقان دلته ضرورت نه لري نو ضرورت دلته دا دی چې موږ هغه آبګردان بندونه جوړ شو همدارنګه مثلا چک ډمونه برابر کړو تر هغې دغه اوبه ذخیره کړو بیرته په پسرلي کې ترې استفاده وشي د خلکو رول او همکاري لنډ ووایي چې او بل همدارنګه خپله د خلکو رول خلک په دې کې هم دخیل دي ځکه دا یو دغه په عموم کې دغه چاپیریال یو میراث مونږ ته پاتې دی دا د ملتونو د دولتونو یو ګډ میراث دی یوازې د دولتونو هم نه دی یوازې د ملتونو هم نه دی لکه تاسو خپله چې کله سفرونه وکړئ داسې لږ د کابل ښار نه ووځئ وګورئ چې هر چېرته خلکو سره به خو د برمي وهلي سولر ورته لګولې 4 ساعته دا اوبه روانې دي چې دا اوبه نه دي روان دا په حقیقت کې هغه زموږ طبیعي زیرمې دي لکه معدن چې موږ څنګه ساتو کنټرول لاندې ساتو همدارنګه خپل پیسې څنګه ساتو نو دا اوبه تیار پیسې دي چې زموږ سترګو مخې نه تېرېږي دا په حقیقت کې اوبه پیسې دي چې موږ نه روان دي ولا دغه اوبه که موږ چېرته ذخیره کړو د دې نه معقول طور سره استفاده وشي ډېره زیاته دلته خلک خپل مسؤلیتونه وپېژني د عامه پوهاوی ورته ډېر وشي چې همدارنګه موږ تقریبا دغه د فتح نه را په دې خوا 3000 د عامه پوهاوي برنامې په لاره اچولې چې تقریبا 15 لکه خلکو ته عامه پوهاوی یوازې د چورسطې ملي ادارې لخوا نه ورکړل شوي همدارنګه وزارت انرژي نه صحت عامې نه د زراعت وزارت نه انکشاف دهات نه هغه کوم د علماو په لحاظ نه چې مثلا دغه جمعه نه بله جمعه په ټولو جوماتونو کې په دې زیرزمیني اوبو باندې بحثونه وشول چې خلک خپل مسؤلیتونه متوجه شي او د عامه پوهاوي لپاره کار وشي نو دا یو ګډ جمعي اقدام ته ضرورت لري چې باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي بدان لنډه دمه لرو بیرته راګرځو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ ښه خلیل صاحب د سیلابونو راوتل او زیاتېدل په کرنیزو ځمکو څه اغېزه کړې ده تاسو د زیانونو کمولو لپاره حتمي پلانونه لرئ الحمدلله ما جلوتر گفتیم که ما جنگلات احداث کرده هستیم او احیا کرده هستیم آبریزه ها جور شده است ای آبا که است من شدت آبا به ای آبریزه ها که است قرار میگیرد و باز این سبب جلو تخریبات میگیرد و همچنان علبچرا که احیا شده است ای هم که است همطور جلو آبا را میگیرد باز وزارت زراعت آبیاری و مالداری چکدما را ایجاد کرده است بسیار پیسا مصرف شده است به هر ولایت به هر ولسوالی جور شده است این همه جلوی تخریبات و جلوی سیلای مدهش این همه جلوی از اینا رو انشالله تعالی خواهد خوب است انشالله زیانمن شویو کروندګرو سره ستاسو ملاتړ شته همه جنگل که احداث می شود یا علبچر که احیا می شود این در حقیقت همکاری به همراه مردم است همکاری به همراه هم مردمی که زیان دیده و مشخصا به همراه هم مردمایی که زیانمند شده است به همراه اوزونم کمک ها رسیده است از طرف وزارت زراعت مالای مردم که صدمه می رسد که رسانده هستیم ما مردم وزارت زراعت الحمدلله مشکلاتی که به مردم پیش شده وروستیو سیلابونو راوتلو وروسته زیانمن شویو کروندګرو خلکو سره کوم ولایتونو کې همکاري شوې ده به هر ولایت همون ولایت هایی که به هر جایی که مشکل پیدا شده است همینجا
کمک رسیده است. په کوم مقطع کې په کوم برخو کې ما همکاري کړې ده؟ به هر بخش همینجا چې اقدامات ایجاد شده است و دیگر کله چې کاروانګر زیانمن کېږي د سیلابونو له امله د نورو آفاتونو له امله تاسو ورسره څه همکاري کوئ؟ ما مؤسسات همکار ماست و اونجا می رود و می بیند به همراه ما به مشوره و به همراه اونا همکاری میکنه. نړیوالې مؤسسې؟ بله. ښه، د دوی همکاري څومره ده؟ دوی همکاری خو نو که کاپی نه خو نو بیا سخت همکاری ورسره کوي د خلکو سره. د دوی مستقیم او غیر مستقیم ملاتړ پرته شونې ده چې تاسو خپل پر دغه د ټولو واړو چارو زیانونو پر وړاندې په تنهایي ځان سره مبارزه وکړئ؟ کومه بودیجه چې تاسو ته حواله کېږي راستول کېږي او بالاخره ټاکل کېږي په دغه بودیجه شونې ده؟ نه اونقدر کافی ما به مردم به این بودجه که به ما داده می شود کافی کمک ما به مردم رسانده نمیتونیم، چون که این بودجه کم است که مستقیم ما برسانیم. به ما جنگل احیا میکنیم، ملبچر احیا میکنیم، جاهایی که صدمه دیده است به همون متضررین چیزی کمک ما میرسانیم. یو بل باز دا هم راځي خلیل صاحب چې د خلکو ونډه وروله د دوی کومې همکارۍ ته اړتیا ده تر څو له تاسو سره لاس یو کړي بالاخره د ټولو چارو پر وړاندې تاسو سره په ګډه ودرېږي؟ همکاری از اینا همین است که مردم جنگلات قطع نکنن. مردمایی که جنگلات قطع میکنه به همراه ما همکار باشد که از اونها ما جلوگیری بکنیم، یا اینکه علبچرا را تخریب میکنه حالی هم به همراه ما هست. تقریبا 550 انجمن ما جور کرده هستیم، اینا به همراه ما همکار هستند به خاطر حفاظت جنگلات و به خاطر حفاظت علبچرها و این همونا کلان کمک مردم است به همراه ما. بسیار تشکر. خیلی تالار ترگرزو دا غرور ته مایک ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه تشکری میمانای بزرگ به تالار خیر مقدم میگیم. در رابطه با اون سوالتان شما قبلا پرسیده که چی همکاری میکنه امارت اسلامی با کسایی که یقینی متضرر میشه. من کم توضیحات بدم. من امسال به خاطر تهیه یک مستند به ولایت بغلان در هنگام سیلاب‌ها رفته بودم و اونجا خوشبختانه که امارت اسلامی در حین موقعی که سیلاب‌ها اونجا مردم متضرر ساخته بود یقینا برای خانوادهایی که عزیزان خود از دست داده بودن 1 لک افغانی و برای کسایی که مواشی و زمینای خود از 30,000 افغانی و تمام مردم کمک کرده بودند و به رهبری خود ملا برادر در ساحه حضور داشتند و این خدمات انجام دادند. و یک سوال هم داشتم در رابطه با کمک‌هایی که به خاطر تغییر اقلیم از طریق کنوانسیون تغییر اقلیم یا UNFCCC به افغانستان میآید و این کمکات در مدت 1 دهه یا بیشتر از اون میشه که افغانستان عضویت کنوانسیون UNFCCC را داره. کمکایی که آمدن کاملا از طریق حکومت افغانستان مصرف نشده، از طریق مؤسسات و انجوها به مصرف رسیده و اینا موثریتش بسیار کم بوده. چطور ما میتونیم که ایره به اصطلاح در چوکات دولت یا در چوکات امارت اسلامی کمک ها به مصرف برسه؟ له چا څخه مطرح کوئ؟ د صافی صاحب کور دی ودان. مهرباني یو بله پوښتنه راخلو بیا به پوښتنو ځواب ته راشو. مهرباني د ورور ته مایک ورکړئ تاسو. درود میر خدمت همه حضار. سوال ما برمیگرده به جناب خلیل صاحب که گفتید ما به خاطر احیای بازسازی پارک‌های ملی نهال غرس کردیم. از جمله نهالی که غرس کردید چه تعدادش مثمر و چه تعدادش غیر مثمر است؟ تشکر. کور دی ودان. خلیل صاحب لومړی تاسو ځواب ورکړئ وروسته به صافي صاحب ته راوګرځو. ما نهالای زینتی و نهالای غیر مثمر را ما غرس میکنیم. با 10 میلیون نهال ما مردم غرس کرده هستیم. نهالای غیر مثمر هم ریاست عمومی منابع طبیعی دیگه و ریاست باغداری هم و میلیون ها نهال به مردم توزیع کرده و غرس کرده. این سال هم ما به همراه مؤسسات همکار و به همراه اتحادیه قریه‌داران یک خوشخبری است. 16 میلیون نهال ما به دسترس داریم که به مردم ان شاء الله تعالی توزیع کنیم. ډیره زیاته مننه. صافی صاحب د نړیوالو مرستو پرته څه ډول سوال د همدرد صاحب دا و چې دغه کوم نړیوال مرستې او پیسې چې راځي دا د انجوګانو لخوا نه دلته مصرفیږي، ولې موږ څنګه کولی شو چې دغه مرستې د دولت له لارې نه مخته لاړ شي؟ صحیح شو.
مخکې چې دغه پیسې چې کله راتلې مثلا که یو NDP لخوا نو تطبیق کوونکي به زراعت وزارت او وزارت انرژیاب به ولې دغه فتح نه وروسته نړیوالو خپل دغه اړیکې پرې کړې حتی بعضې کنونسیونونه د افغانستان هغه فوکل پوینټونه وویستل پورټلونه یې بند کړل یعنې تر اوسه هم موږ په دې هڅه کې یو چې څنګه وکولی شو خپل هغه نمایندګان معرفي کړو چې خوشبختانه ډېرو کنونسیونونو ته زموږ نمایندګان معرفي شول او اوس په شروع کې چې دغه اړیکې بیا له سره احیا کېږي تازه کېږي شروع کېږي موږ اول هغوی ته دا قناعت ورکوو چې په افغانستان کې ظرفیتونه حفظ شوي ځکه نړیوال بعض وخت داسې فکر کوي چې هغه شته نهادو کې ظرفیتونه ټول له منځه تللي ولې خوشبختانه د چاپېریال ساتنې ملي اداره خپل هغه ټول ظرفیتونه تخنیکي ظرفیتونه حفظ کړي دي او یو کاملا تخنیکي اداره ده او تخنیکي برخورد هم لري نو په دغه لحاظ سره دغه غونډې چې موږ د ادارې رهبري له سفیرانو سره لري نړیوالو ته چې موږ خپل ناستې هلته درلودلې نو په شروع کې هغوی ته دا ویلي چې تاسو راځئ دلته کار وکړئ حتی موږ په دوحې کې یو ناسته درلودله له ډونرانو سره علمي خلکو سره همدارنګه د موسساتو د NDP او د مسؤلینو سره یعنې هغوی هم په دې پوه کړل چې موږ څنګه کولی شو دغه مرستو لاسرسی پیدا کړو په دې کې ادارات دخیل کړو نو په هغې باندې مفصل بحثونه وشول ولې په شروع کې بیا دا شول چې دغه کم مرستې چې اوس انجوګان هغه کېږي په دې کې ادارات باید دا مستقیم خپل نظارت لاندې ولري چې خوشبختانه هغه محلي موسسات چې کم فنډونه ترلاسه کوي د اقتصاد وزارت لخوا نه ضربط ادارات ته معرفي کېږي سکتوري ادارات ته بیا هلته دغه ادارات خپل فوکل پوینټ ور معرفي کوي یعنې د هغې په هر فعالیت کې د دولتي اداراتو فوکل پوینټونه دي اوږه په اوږه ورسره کار کوي د هغې هر فعالیت نظارت لاندې ساتي چې تر هغې وکولی شو چې دغه مؤثریت د کار بره لاړ شي او بعضې انجوګانې چې دي محلي موسسات دي که وکولی شي دې کار سره د دولتي ظرفیتونو نه استفاده وکړي او دغه مؤثریت لوړ شي او تر هغې بیا موږ وروسته قدمونو کې وکولی شو چې په وروسته پړاوونو کې دغه مرستې مستقیم د دولت له لارې نه تطبیق شي نو دا به مؤثریت نور هم اوچتېږي په ډېر لنډو سره مناظره راټولوو کوم علمي کړنلارې تاسو په نظر کې نیولې دي هڅې هم کړي ننګونې لا هم حل شوي نه دي وړاندې مو اشاره وکړه د نړیوالو په سطحه فکر کوئ علمي برخه شته ده چې د حل لارو پلټون یې او سږ کال یا په راتلونکي څو کلونو کې به یې سرته ورسوئ دغه علمي حل لارې چې دي دا په عموم کې یو غټ نړیوال بحث دی ولې خوشبختانه د چاپېریال ساتنې ملي ادارې خپل اړخ نه هغه کم تاثیرات چې کولی شي د اقلیم بدلون راکم کړي هغه یې ترسره کړي لکه موږ خپل د چاپېریال ساتنې کم قانون چې شیخ صاحب دفتر ته لیکل شوی په هغې کې یو فصل مکمل د اقلیم بدلون په تړاو دا بحث راغلی چې مخکې نه و یعنی بل دا چې اقلیم بدلون خپل یو اولویت شوی دی اوس په افغانستان کې یعنی دا په هر اجنډا کې شامل دی همدارنګه په د صنعتي پارکونو لپاره چې کوم قانون راغلی په هغې کې د چاپیریال ډېر غټ بحثونه راغلي چې د چاپیریال سره سازګار باید راشي همدارنګه د چاپیریال ساتنې ملي اداره خپله دغه 3 کالو کې تقریبا 40,000 د نظارت فعالیتونه ترسره کړي همدارنګه د انکشاف پایدار یا د تلپاتې پرمختګ په تړاو چې موږ بحث کوو 3,000 فعالیتونه په هغې کې ارزونې ترسره شوي وخت باید راځلی ډېره زیاته مننه کور دی ودان خلیل صاحب ستاسو وروستی نظر اورو راتلونکي پلانونه هم څه دي تر څو هغه څه ترسره کړی او راتلونکي څو کلونو کې نتیجه هم وګورئ ما الحمدلله ما پلان گرفته هستیم انشالله سال آینده اگر بودجه منظور شود 4,000 هکتار زمین را بذر مستقیم پسته و جلغوزه و چهارمغز و غرس نهال بکنیم و همچنان 95,000 هکتار زمین را علبچر احیا بکنیم و ما با خاطر حفاظت جنگلات برنامه ها را به دست گرفتیم به بعض برنامه ها موفق شدیم 863 نفر را ما از امیر المؤمنین صاحب پیشنهاد کردیم به خاطر حفاظت جنگلات او منظور شد محافظین مسلح مجاهدین هستند عملا تاکل شوی دی عملا تاکل شوی دی به هر ولایت به بعض ولایتایی که جنگل زیاد دارد 100 نفر به بعض ولایت ها از زیادتر به بعض ولایت ها از کمتر به تناسب جنگلات و همچنان ما با آینده ها امسال ما پیشنهاد کردیم 2,000 نفر
جنگلبان ها را ما پیشنهاد کرده هستیم. انشالله امید داریم که ایره منظور کنن، انشالله باز بسیار آسانی می شود. و همچنان ما اونجا عمریت ها داریم، به هر ولایتی عمریت های ما دست به کار هستند و همچنان خود ما و دیگر کلان های ما می رود و مردم رو می پهماند که مثلا این جنگلات قطعش چقدر ضرر دارد و احیای جنگلات و حفاظت جنگلات چقدر پایده دارد به مردم. از این طریق و همچنین ما جنگلات زراعتی را انشالله ما و پلان خود داریم که جنگلات زراعتی به مردم ایجاد شود تا اینکه مردم متوجه کار شود و به مردم هم یک چیزی اقتصاد هم برابر شود و از قطع جنگلات مردم به این طرف روی بگرداند. انشالله این پلان ما به نظر داریم که با آینده له خلکو څه همکاري غواړي په دې برخه کې هغوی درته څه وکړي؟ از مردم ایره میخواهیم که ما حفاظت جنگلات این منفعت عامه است، یعنی از انسان ها بالاتر، حتی نفعش به حیوانات میرسد، به پرنده ها میرسد، به انسان ها میرسد. مردم به همراه ما همکار باشند و مردم همدیگر خود را بفهمانند تا اینکه از همین جنگلات چیز کنه، از این جنگلات خود را حفاظت کنه که جنگلات خراب نکنه و به همراه ما همکار باشند به احیا و حفاظت جنگلات. د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس حامد صافی صاحب او همدارنګه د طبیعي سرچینو عمومي رئیس مولوي عبدالاحد خلیل صاحب له دواړو د ملمنو څخه مننه کور مودان چې وخت مو راکړ. سلامات تشکر از شما. درنو حضور له تاسو هم مننه، درنو لیدونکو له تاسو هم مننه. مناظره پر همدې ځای پای ته رسوو، تر بیا ښې چارې.